السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. راشد خان یو ځل بیا ویل دی چې زما لوی ارمان دا دی چې افغانستان ته نړیوال جام وګټم. افغان کرکټ ستوری راشد خان وایي تر ټولو لوی ستر ارمان مې دا دی چې د افغانستان لپاره نړیوال جام وګټم. هغه په یو خبري تازه کې ویلي دی د هغه پر ژوند د مستند فلم کې کړی دی. د راشد خان پر ژوند مستند فلم جوړ شوی دی. هغه کې وایي په خپل ژوند کې د کرکټ خبرې کړې دي. هغه خپل لوی ارمان په ګوته کړی دی. هغه وایي د افغانستان لپاره نړیوال جام ګټل مې لوی ارمان دی. راشد خان تر دې وړاندې تیر کال هم له ډیوی چلا سره په پښتو کې مرکه کې ویلي وه تر ټولو لوی ارمان مې دا دی چې نړیوال جام وګټو، په ځانګړې توګه نړیوال جام ګټل دي. پر وینا موږ د سترو لوبډلو سره ډګره وهو. راشد خان څه موده وړاندې له رسنۍ سره خبرې کې وویل زه هڅه کوم په خپله لوبډلمشري کې افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال شلاوریز جام ته چمتو کړم او راتلونکي نړیوال جام کې به ښې لاسته راوړنې ولرو. دا لومړی ځل نه دی راشد خان په نړیوال جام کې د ګټلو په تړاو خپل عزم ښکاره کوي، بلکې په لوبډله کې د ځانګړې توګه په لومړي سر کې د 4 توپو کې ستونزې لري. که چېرته دغه ستونزه حل شوه نو افغان لوبډله به ستره کارنامه وکړي. او بل خوا یې پاکستان هندوستان ته تسلیم شو. پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې نړیوال جام چینای او کلکتې کې ترسره کړي. د پاکستان کرکټ بورډ د ټولنیزو رسنیو له بحثونو وروسته د هند کرکټ بورډ ته سر کښته کوي. داسې راپورونه ورکول کېږي چې پاکستاني لوبډله یوازې نه چې هلته لاړه سي بلکې هلته د لوبو کولو لپاره یې ځایونه هم انتخاب کړي دي. د هند رسنۍ ادعا کوي چې پاکستان 500 سوریزه نړیوال جام د هند په کوربهتوب ترسره کړي چې خپلې لوبې به په چینای او کلکتې کې ترسره کول غواړي. د پریس ټریس اپ انډیا راپورونه له مخې پاکستان لوبډله غوره ګڼي چې په هند کې د یو ورځنیو نړیوال جام خپلې لوبې په چینای او کلکتې ښارونو کې ترسره کړي. د ICC د سرچینو له مخې د پاکستان لوبډله تېره وختونو کې دغه 2 ښارونو کې د لوبېدو د مهالویش له مخې له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، نو دغه 2 ښارونه به د پاکستان لپاره غوره ځایونه وي. د ICC د مهمې سرچینې د نوم نه اخیستلو په شرط د پریس ټریس اپ انډیا ویلي دی که څه هم د هند کرکټ بورډ پورې اړه نه لري، که چېرته چانس ورکول سي د پاکستان د نړیوال جام ډېرې لوبې په کلکتا او چینای کې ترسره سي. که چیرې په چینل کې نوی یاست نو حتما موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که د فیسبوک پیج مو تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما موږ فیسبوک پیج در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.